السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو پوهیږئ چې یو هفته وشوه چې په لوی افغانستان کې ډنډ پټان او د خارلڅۍ په سیمه کې بیا پنجابیانو شر جوړ کړی دی او د دې شر دپاره خو دوی دغه اغزن تار تیر کړ. بیا یې نو دوی چې هر کار کوي ډېر په پلان سره د انګریزانو تربیه شوي دي، د پیرنګیانو په تکتیک باندې مخکې ځي. دوی پوهیږي چې د ټولو پښتنو په دې 14,900 کیلومتره کې د چا کور پلو دی، باغ دې پلو دی، جومات یا پلو دی، دیره دې پلو ده، پټی دې پلو دی، کور یا پلو دی. دا ستونزه به راپېښېدونکې وای. دوی په پوهېده نن دغه دی چې سر یې راټوکولی دی. خو زه هغو خلکو ته وایم، کورمیوالو ته او د خرلڅۍ ورونو ته، عزیزانو ته، چې تاسې په هغه وخت کې چېرته وئ چې دغه اغزن تار تېرېده؟ دا چا تېر کړه؟ دغه د شرم کار مه کوئ. نه به مو تاریخ وبخي، نه به مو خپل بچي وبخي، نه به مو عزیزان وبخي چې تاسو نن دغه کوئ چې منګه د پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ یو. تل منګه په منګ باندې دا کار شوی دی چې چا ویلي سپي درنه غوږ وتښته او بیا خپل غوږ نه ګورو، سپي پسې منډې وو. کله چې دغه اغزن تار تېرېده، دا ستاسو پټي او دا ستاسو ځمکې اپلو چا ایسارې کړې؟ تاسو ولې غږ نه کوئ چې زموږ پټي خو اپلو پاتې شو؟ آیا تاسو نه خپلو عزیزانو کله دا پټي دا ځمکه غصب کړې وه؟ ویلي وو چې دا ستاسو نه دي؟ او همدغه پاک فوج راغی چې دغه اغزن تار یې تېر کړه او ستاسو ځمکې او پټي اپلو پاتې شو. ولې مو غږ نه کوو؟ نن خبره څه ده؟ خو اغزن تار خو تېر شو، اوس چې هغوی راپاڅي او سړک تېروي، اوس تاسو وایئ چې خرندې کوئ چې هلی تاسو موږ پرېږدئ چې موږ طالبان په کابل ورواړو. تاسو چې طالبان په کابل وراړوئ، ولې دا تورمخي په اټک نه وراړوئ چې راغلی ستاسو په منځ کې تاسو ته دیوال تېر کړه، اغزن تار یې تېر کړه؟ دغه کارونه دي چې بیا خلک در باندې لعنت یې او شرم څه ګډوری نه دی چې بیا درپسې وکړي. دا ډېر د شرم او دا ډېر د منافقت کار دی چې تاسو په پوهېږئ. ځوانانو تاسو خو په دې باندې پوهېږئ. دا ستاسو پټي چا نیم کړل؟ دا ستاسو پټي چا پلو پرېښودل؟ آیا تاسو د خپلو عزیزانو ویلو؟ د ډنډې پټان ولس تاسو ته ویلو چې دا پټي ستاسو نه دي، دا ځمکه ستاسو نه ده؟ که دا پنجابیان راغلل او تار یې تېر کړه او ستاسو پټي پلو هغوی ته پرېښودل، نن راپاڅئ تاسو وایئ چې موږ پرېږدی او ټوپک یې م راخیستي او موږ د خپل فوج سره شانه به شانه ولاړ یو. شرم حد لري. داسې کارونه یعنی چې تاسې باور وکړئ چې ژوي حیوانات ورباندې پوهېږي، چې داسې ورته ګوري سر یې ایښی وي، پوهېږي چې دا کار چا وکړه او تاسې په دې باندې نه پوهېږئ. عزیزانو په لحاظ د خدای اوس هم تېره نه ده، په خپله راپاڅېږئ، دا تار د ټکټرو پورې وتړئ او کش یې کړئ، په کباړ کې خرڅ کړئ. ستاسو ځمکې ستاسې دي، دا ځمکې ستاسو یوازې په ډنډ پټان او په دې ځایونو کې نه دي، دا ټول افغانستان ستاسې دی. خو که تاسې ځان وپېژنئ او که نه تاسې ځان د پنجاب پورې تړئ، نو بیا لاړ شئ لاهور ته، هملته به د ټیټو سترګو ژوند تېروئ. لکه ګورئ چې په کراچۍ کې زموږ په خویندو باندې څه وشو، په لاهور کې زموږ په خویندو ورونو باندې څه کېږي، په اسلام آباد، په ګجرات، ګجرواله، فیصل آباد کې څه کېږي. دا تاسو دې ته تیاروي
چې نن مو خپلو کې وجنګوي او بیا تاسو کډې ویسې لاهور او کراچۍ او په فیصل آباد کې واړوي او هلته بیا در باندې لوبې کوي خان صاحب درته وایي او لوبې در باندې کوي. بلیاز د خدای خپلو ګریوانونو کې وګورئ، خپل ځانونه وپېژنئ. تاسو خپلو کې جنګوي، ستاسو معدنیات، ستاسو ګازونه سره او سپین هر څه د تاسو نه وړي، کاڼي ډبرې د تاسو نه وړي. په کراچۍ او په اسلام آباد کې ورته کمپنۍ جوړې کړي دي او په هغې ځای کې ورباندې ځان آبادوي ستاسو په وینو باندې، ځکه چې تاسو لکه د حیواناتو، د ژوو، د سپیو، د خرو غوندې یو بل خورئ او په دې کې د دوی مزې دي. دوی اوبه خړئ، میان پکې نیسي، لیکن تاسو د میانو نه هم کم عقل یاستئ. الله مو ښاد و آباد لره. لږ فکر ورباندې وکئ، نه به مو خدای وبخي، نه به مو تاریخ وبخي، نه به مو خپل عزیزان او نه به مو خپل راتلونکی اولاد وبخي. که په دې باندې فکر ونه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.